نن پېښور د یو کامیاب تاجر او ډیر شفیق انسان نه محروم شو. یو داسې انسان چې یوازې کامیاب تاجر نه و بلکې د کردار، ایماندارۍ او استقلال نښه و. حاجي ستار محمد یو داسې نوم چې د پاک کاروبار مثال ګرځېدلی و. د هغه په جنازه کې صرف د تجارتي طبقې خلکو شرکت ونه کړو بلکې د ژوند هر میدان نه خلک راغلي وو. دا ځکه چې حاجي صاحب یوازې کاروبار نه کو، هغه 2 کسان جوړول. حاجي ستار د هغه خلکو نه و چې په ناپوهۍ، شارټ کټس او غیر پیشورانه طریقو به په لنډ وخت کې عروج ته رسېدل او بیا به ډیر زر د تباهۍ ښکار شو. حاجي صاحب ټول عمر په خپلو اصولو ولاړ پاتې و. په ایماندارۍ کاروبار کولو او هم دغه ایماندارۍ ورته عزت او عروج ورکړو. د هغه مزاج ډیر عجز و، لهجه یې نرمه وه او زړه یې لوی و. ویل کېږي چې د هغه د کامیابۍ یو لوی راز د هغوی ډیر تعلیم یافته کېدل و. هغه بار اطلاع و، د قانون پوهه او د کاروبار عقل د هغه په فیصلو کې ښکاره و. خو د هغوی په مرګ کې د ژوند د ټولو نه لوی سبق دا و چې پرون شپه د هغه د نوسي بارات راغلی و او نن یې په حال کې ولیمه وه. خو قدرت فیصله بدله کړه. ولیمه منسوخ شوه او پېښور کې یو جنازه پورته شوه. دا موږ ته د دې خبرې یاد دهاني راکوي چې د ژوند د ټولو نه لویه خوشحالي هم د مرګ د یوې شیبې مخې ته خاموشه شي. حاجي ستار محمد لاړو، خو د هغه ایمانداري، د هغه وقار او د هغه کردار موږ ټولو دپاره سبق پرېښود. داسې خلک ډیر کم پاتې دي او د هغوی ځای په اسانه نه ډکیږي. الله تعالی دې مرحوم ته د خپل رحمت سورې ورکړي او کورنۍ ته دې د صبر جمیل توفیق ورکړي. امین ثم امین. تاسو حاجي صاحب د ډیر نږدې نه کتلی دی. د هغې باره کې تاسو مونږ ته یو څو خبرې وکړئ چې تاسو د یو کاروباري حیثیت په توګه څنګه کتلی دی، د یو عام انسان په حیثیت هم څنګه کتلی دی. دا جی خالی کاروباری شخصیت تو د سماجی شخصیت مو جی کاروباری شخصیت مو جی او زمونږ د ټول خاندان یو پلر مو. ښه جی. د مین خوبي چې کومه نن چې د پېښور ټوله بزنس کمیونټي ده او جی دا زمونږ د پیپل منډۍ سرپرست و. ښه جی. تاجرانو ښه جی. او دا ټول تاجر تنظیمونه د ده د شفقت دلال دي. ماشاءالله. نن که تاسو شوکت وینئ او جی دا د ده د لاس یو کرلی بوټی و. ښه جی. نو چې موږ څه کړي د دوی په سرپرستۍ هم کړي دي. انتهایي ښه انسان و. د ده لویه خوبي دا وه چې 2 کسان رغول، جی د غریب غربه مدد کول جی او خپل کام کې چې داسې مسله راغله د الله تعالی فضل سره ډېر دباغ اواز جی. چې وبیا ویلې چې بس نو بس. شوکت لاله زما یو بلې خبرې ته پام دی. د یو کاروباري په حیثیت باندې زمونږ دلته خو ډېر خلک کاروبار کوي، خو د ډېرو خلکو د کاروبار هغه انداز چې وګورې نن اسمان ته ورسیږي او سبا پړ مخې راغورځېدلی وي. یعنی هغه کاروبار هم زمونږ خلک د جوارۍ په انداز کې کوي. هغې کې په کاروبار کې سټیبل نه وي، ایماندارۍ سره زمونږ خلک کاروبار نه کوي. ما چې ستار حاجي صاحب څونه کتلی دی نو ما د یو ایماندار انسان، د یو ایماندار کاروباري په حیثیت باندې کتلی دی. په دې هکله باندې راته څه ووایئ. اصل کې بچې دا مسله دا ده چې یو وي بزنسمین خاندان، بزنسمین فیملی، او جی یو وي نان بزنسمین، او جی کم ته چې نودولتیه وي. جی دا خاندانی طور باندې دین محمد عبدالصمد د دوی فرم، او جی دین محمد کاکاجی د دوی والد صاحب عبدالصمد کاکاجی سلیم والد صاحب هغه ترو. او جی چونکه خاندانی طور باندې یو بزنسمین فیملی کې پیدا شو. او جی ماشاءالله پړه لیکو دا زموږ په خاندان کې دا سره چې LLB کړې وه او د ده د تعلیم هم ډېر ښه اثر و د ده په کاروبار کې غالبا. بزنس درته دا ویم چې دا او کنکوډ نه ونیسه او د هندوانو نه، او د پنجاب نه ونیسه، ښه د جي. پېښوره پورې د الله تعالی فضل نیک نام بزنسمین. ښه جی.
د پلار نه د تر نه بیا د زوی سهراب او جی نو ماشاءالله دې کې هېڅ دوه رای نشته که بزنس څوک زده کوي نو دا استطاعت به لاره ولاړ شي. که زه دا ووایم چې دا په پېښور کې یو ډېر نایاب غوند دی، یو هیره وه، یو ډېر قیمتي هیره وه په هر حوالې سره، نو دا خبره غلطه خو به نه وي. د دې جواب جی په یو لفظ کې دی چې هېڅ شک پکې نشته. ښه جي ایرې نه څه بل لفظ ماسې درود نشته چې زه استعمال کړم. ښه جي بالکل د ده نه زمونږ ما اوس هم سهراب او مسعود ته وایي چې ستاسو پلار مړ شو، زمونږ دنیا ویجاړه کړه، زمونږ املا ماته کړه. مطلب صرف د هغه بچي په ده باندې خراب نه شو، دا د هغوی مسله خالي مطلب دا دی چې کاروباري طبقې کمیونټي کبار ملا یې ماته کړه. دا خو تاسو راشئ نن د بزنس کمیونټي حال وګورئ چې هغوی په کم حال کې دي. دوی خو په خپله ډېر خوش نصیب وو که نه چې د خپل رول په ډېر ښه شان باندې دلته تېر کو. ما ته وایي چې دوی روغ کړي دي، جنګ جګړې شر فساد ته داسې نه دي. لکه زه خو به مونږ ټول خوش نصیبي خو دا ده چې څوک دا خپل وخت په ښه شان تېر کړي دلته. زما په خیال باندې ستاره جي صاحب ډېر ښکلی وخت تېر کړی دی. خپل دومره مصروف بزنس مین په حیثیت د چې کوم بزنس کمیونټي له او فلاحي کارونه له کوم ټایم ورکړی و ده ته یو سلامي کولی شم. جزاک الله جی ډېره مننه. مرګ خو د الله کار دی.